پر پاکستاني پوځ د ټي ټي پي هلاکونکي برید افغان طالبان پاکستان ته سر ټیټ نه کړ وایي خپل کار مو دی. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان پوځ ویلي چې یو ځانمرګي خپل چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر د پوځ په یو کاروان باندې الوزولی دی او لږ تر لږه 9 سرتیري وژلي دي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګه وایي چې دا برید د خیبر پختونخوا د بنو په سیمه کې شوی دی. ایالتي وزیر فیروز جمال شاه وایي چې پیښه د جنیخیلو سیمې ته نږدې شوي او شاوخوا 20 تنه نور پکې ژوبل شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دی چې په برید کې 15 نور سرتیري هم ژوبل شوي دي. د یاد برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی او د 15 پوځیانو د وژلو ادعا یې کړې ده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انورالحق کاکړ دا یو ډارن تروریستي عملیات کړی او غندلی دی. پاکستاني طالبانو تیر کال په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د دغه هیواد له حکومت سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې ډیر ونه پایېده او بیا خپل جنګیالۍ ته لارښوونه وکړه چې د پاکستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې بریدونه روان وساتي. دفاع وزیر ملا یعقوب ویلي چې دا د پاکستان داخلي مسله ده او یاد هیواد ملامتي پر افغانانو نه اچوي. اسلام آباد تل ادعا کوي چې د پاکستاني طالبانو غړي په افغانستان کې دي او له هغه ځای څخه بریدونه پلان کوي، خو افغان طالبان چې په کابل کې واکمن دي دا ادعاوې ردوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.